د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن په زابل کې زما د خوشي کېدو لومړۍ کلیزه ده، چیرې چې ما شاوخوا 3.5 کلونه په بند کې تیر کړه. زما په ژوند کې زه ډېر لاملونه لرم چې شکرګزاره اوسم، مګر طبعاً هلته تر ټولو لوړ یو څوک سته پر چا چې زه ایمان لرم. الحمدلله. په تیرو میاشتو کې ما د خپل وس مطابق ډېره هڅه وکړه ترڅو په افغانستان کې د سولې د روانې پروسې ملاتړ وکړم. ما د افغان ولس کړاوونه په خپلو سترګو لیدلي او دا هغه کړاوونه دي چې نور باید پای ومومي. زه له اشرف غني او د هغه له همکارانو او د افغانستان اسلامي امارت له غړو څخه غواړم چې د خپلو هیوادوالو افغانانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي او ځان دې دغې ننګونې دندې ته وقف کړي. په حقیقت کې دا یوازې هغه وخت ممکنېدای شي کله چې ټولې خواوې سوله ییزې موافقې ته د رسېدو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي. زه پر ټولو هغو کسانو ټینګار کوم چې په افغانستان کې د سولې او یووالي د رامنځته کولو پر خلاف کار کوي ترڅو دوی د روانې جګړې لګښت ته پام وکړي. د افغانانو نسلونه له منځه تللي، افغانان د ظلمونو او فسادونو سره مخ کېږي، بې عدالتۍ، خشونت او دښمنۍ د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. ستاسو د ورور په توګه زه له تاسو څخه غوښتنه کوم چې د قرآن کریم او سنتو تعلیمات په پام کې ونیسئ او د زړه له تله د شفقت او رحمت ډکې لارې ته ورسئ. د سولې رامنځته کول او ساتل هیڅکله اسانه کار نه و. په هر صورت شک نشته چې پایلې به یې د یوه ملت په توګه د افغانستان بقا رامنځته کړي. ما د نړۍ ګوټ ګوټ ته سفر کړی. زه پرته له شکه کولی شم چې ووایم هغه افغانان چې ما ورسره لیدلي دي یو له خورا میلمه پاله او مېړانه خلکو څخه دي. دوی نور د وینې تویولو مستحق نه دي. دوی نور د ماشومانو، خویندو، وروڼو، میندو او پلرونو د لاسه ورکولو مستحق نه دي. دوی د هغه څه حق لري چې په دې نړۍ کې ډېری په اړه علم هم نه لري، ځکه چې هغوی هیڅکله د هغه څخه محروم شوي نه دي. دوی د سولې حق لري. دوی د یوه داسې راتلونکي مستحق دي چې هلته مرګ نه وي، هلته ویره نه وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول پر سمه او سیده لاره برابر کړي، یوازینۍ لاره چې د سولې لار ده. آمین.